أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنت لس دول خلقو انتظار کئی، ډیری اسانه لاره ده. لمړی هغه کس چې د شپې پاسي او د تهجد لمونځ کوي. دوهم هغه کس چې په ګرمي کې روزه نیسي. دریم هغه کس چې له امام سره په اول تکبیر کې ځان شریکوي. څلورم هغه کس چې د الله تعالی د عبادت کولو له وجې لږ ویده کیږي. پنځم هغه کس چې همیشه رښتیا خبرې کوي. شپږم هغه کس چې دیني علم زده کوي او نورو ته یې رسوي. اووم هغه کس چې همیشه په اوداسه ګرځي. اتم هغه کس چې هر وخت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. نهم هغه کس چې خپل کورنۍ سره په شفقت او خوشحالي ژوند تیروي. لسم هغه کس چې وږي ته ډوډۍ او تږي ته اوبو او بربنډ کالي ورکوي. یا الله جل جلاله، هر هغه څوک چې دغه وینا تر نورو ملګرو پورې رسوي، ته یې په دغو لسو کسانو کې شمار کړي. یا الله جل جلاله، ته مو په خپل رحم جنتیان کړي او له جهنم نه مو وساتي. الله جل جلاله دې له دغه لخصو کسانو څخه موږ تاسې وګرځوي. آمین. ستاسې ورور ستاسې خادم مولوي عبدالواحد احدي.